کتونکو دلته یو بابا هم اوسېږي دې سیند نه سره جوخ د دې سیند سره جوخ یو بابا هم اوسېږي او خپله زندګي بسر کوي خو د هغه زندګي چې ده هغه ډېره د مشکل سره تېرېږي ځکه چې د سیند په غاړه یو کور واحد هغه هم د دې باباجي هغه سره به هم خبرې کوو ځکه چې دا پروګرام پرې لږ ښایسته کوو موږ سره اوسئ تاسې وینئ چې د هر شي په دې کې هېڅ نشته ما دغه دی د کور والا تلي پرېکې راوړی که دا روډ او دا پل اباد شي نو دا د ټکه ده غټه یوه بادي ده زما هم ده او د ټول مسلمان ده دا را بهېږي دا د دې باباجي د کور سره نږدې دی دلته کوم سهولیت چې دی هغه دی ته لږ محرومه دی نور دلته دا د سیل سپاټې ځای دی چې څوک هم راځي نو دې ځای ته ځان رارسوي ډېر زبردست اوبه را بهېږي ډېر ښکلی ابشار دی ډېر